راشد خان دینه مخکې پر ما باندې ډیر ګران وي، خو لیکن اوس مې ډیر بد در څخه راځي چې د کمې ورځې څخه ستا دغه تصویر د عکس وایرل شوی د دې زنانې سره. دا خبرې به تاسې ډېرې اورېدلې وي او سوشل میډیا باندې هر یو کس دا خبرې کوي، حالانکې راشد خان نکاح کړې ده، ګناه یې نه ده کړې. دویمه خبره، زموږ په دې پښتون قام کې دا یوه خبره ولې دومره عام ده چې همیشه د خلکو په عیبو پسې ګرځو چې وګورم په دې کې کوم عیب دی، هغه راوړم خلکو ته یې بیان کړم. و د الله بندګانو، اول فکر د خپل ځان وکړه چې ته څومره په ګناهونو کې غرق یې، چې ته څومره په ګناهونو باندې ککړې، په ګناهونو باندې ګنده یې. خپل ځان د خپل ځان ګناهونه نه راته معلومیږي، خو لیکن په یو چا کې لږ عیب ووینو، هغه کې لږ یو ګناه ووینو، بس نو اسمان راچپه سلو، نو داسې دی او ها دی. راشد خان سن شیخ الحدیث دی. راشد خان هم ما سره کم یو مسلمان دی. غلطي د هر مسلمان نه کېدلی سي، لیکن دا یو خبر واره د قرآن کریم. الله فرمایي قرآن کریم کې ولا تجسسوا، تاسې یو د بل عیبونه مه لټوئ. د مسلم شریف او د بخاري شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي د الله بندګانو یو بل سره ورونه واوسېږي، د ورونو رقم ژوند وکړي، یو د بل عیبونه مه لټوئ، یو د بل سره حسد مه کوئ، بغض مه کوئ، او د چا پټې خبرې مه اورئ، او بل دا بدګماني مه کوئ، او بل دا غیبت مه کوئ. که چیرې په چا کې یو کار پکښې یو بد کار وي، ته هغه بیانوې، دا غیبت سلو. که چیرې په هغه کې بد کار نه وي بیا هم ته هغه بیانوې، نو دا بهتان سلو. دا ټولې کبیره ګناوې دي.